اسرار احمد خو په کرکټ کې په سیار شفق مشهور دی. اصلي کیسه څه ده؟ له اسرار احمد سره غږیږو. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. نوم اسرار احمد دی او خو په کرکټ کې بیا په مشهوره سیار شفق یاستئ. اصلي کیسه څه ده؟ اصلي کیسه دا ده چې زموږ یو ورور و، هغه وفات شو. بیا چې هغه ټول ما ته ورته ورنګ کې ما ته به کلي کې خلکو سیار شفق ویله او زه په هغې نوم مشهور وم. هغه نوم یې اصلي نوم یې چې دی اسرار احمد دی. ډېر ښه. د افغان کرکټ فور د نوو یوټیوب چینل لیدونکو دا اسرار احمد نومي د اوبي کرکټ اکاډمۍ یو تن لوبغاړی دی. دی د کونړ ولایت څخه دی. له ده سره غږیږو چې دی کله رسمي کرکټ پیل کړو، څومره لوبې ترسره کړي دي، بیټسمین دی که بالر. که بالر دی پستو پاتې شونکی دی که سله. د دې په تړاو نورې پوښتنې هم لرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسې څنګه پیل رسمي واخیستو، رسمي کرکټ مو شروع کړو، څنګه دغه کرکټ ته راغلی؟ رسمي کرکټ هم چې دلته شروع کړ، دلته د انډر 17 ټریل اخیستل شوی د 14 کلنو. هغې وخت کې خو زما عمر هم ډېر کم و، چې ډېر زیات دغه عمر چې و چې 8-9 کالو عمر. دلته 17 ټریل اخیستل کېده، هغې ته زه رالم ټریل ته. ټریل کې مې بالینګ کوو، کوچ یو بیټسمین اړی و شورال افغان و چې هغې ټریل اخیسته دلته. ټریل کې مې بالینګ وکړو، خو ماشاءالله هغې کې مې ښه بالینګ وکړ ټریل کې. خو زه لیب بریکر بالر یم، سپینر. خو هغې زه بیا دغه ته انتخاب هم نه شوم. لکه اول وخت مو داسې څوک هم کرکټ کې پېژندل نه و، خو داسې ټریل هم نه و. ډېر زیات خلک راغلي وو، داسې وه چې 1500 نفر راغلي وو ټریل ته. هغې کې ما ټریل کې ښه بالینګ وکړو، یو دوه ورځې راباندې وکړو، خو ښه بالینګ مې وکړو. بس هغې نه مې بیا کرکټ سره ډېر زیات شوق شو، مینه مو سره به بس رالو. بس نور هم د هارډبال کرکټ هم شروع کړو. مخکې خو کلیواله کرکټ کوو، ټینس بال به هم کوو. بس کله به یو ځای ته تلو، کله به بل ځای ته تلو. بس کور نه مې ځان پټ کړ، ټینس بال پسې به ګرځېدلو. بیا همدا کرکټ مې چې شروع کړو، بیا مې ټینس بال پرېوسه، بیا مې ټول فوکس په دې کرکټ شه. دلته به مې دا اکاډمۍ ته به راتلم، کرکټ ډېر په شوق او ډېر په ذوق او ډېر په مینه به مې کرکټ کوو. او کرکټ سره مې اوسه پورې داسې خیانت مې ورسره نه دی کړی، دوکه مې کورس هم نه دی کړی، خپل دغسې مې نه کړی. خو ډېر سخته به مې دلته کرکټ هم کوو. خو کرکټ کې چې داسې خپل پریکټس چې به مې چې خپل دغه چې به مې هغې سره مې چې دغه نه کړی، خپل کرکټ خپل پریکټس به مې ډېر په دغه کوو، فټنس باندې به مې کار کوو، خپل کرکټ باندې به مې کار کوو، او خواري به مې ډېره کوله. ډېر ښه یادونه دې وکړه چې زه لیګ بریکر بالر یم. زه برته یوه پوښتنه درنه وکړم، هغه دا پوښتنه، تاسو چې کله بیټسمین ته توپ اچونه ترسره کوئ، ستا لپاره کوم بیټسمین ډېر ستونزې او مشکلات جوړوي؟ چپی بیټسمین که خلاصه بیټسمین؟ فی الحال خو داسې دی چې زه چپ لاس بیټسمین سره لږ مشکل لرم. نور الحمدلله خلاصو بیټسمینانو سره دغه نه لرم. بیټسمین غواړي چې خپل رنز وکړي، بالر غواړي چې ښه بال وکړي. داسې دغه ده چې بالر چې ښه بال کوي، ویکټ به ورته راځي. ښځې کې چې بال فټ کړي، ښځې کې دغه وکړي، نو هغې ته به ویکټ راشي. او ډېر ښه. کرکټ ته راتلل یو ستونزمن کار دی. ستاسې په کور کې څوک تشویق کوي؟ همدارنګه په ډومیسټک کرکټ کې څوک خوښوي او تشویقوي دي؟ کور کې خو انشاءالله چې کور کې ما صرف پلار مې سپورټ کوي، مور مې دغه کوي، او پلار مې ډېر زیات سپورټ کوي. کور خپل فامیل مې سپورټ کوي، وروڼه مې سپورټ کوي، پلار مې سپورټ کوي. او د افغانستان ډومیسټک کې چې ده، قیس احمد مې د خوښې لوبغاړی دی، او په نیشنل ټیم کې چې دی راشد خان ارمان مې د خوښې لوبغاړی دی. ډېر ښه. ارمان دې څه دی؟ هیله دې څه ده چې راتلونکي کې څه جوړ شي؟ بس ارمان هم دا دی چې انشاءالله راتلونکي کې موږ د افغانستان نمایندګي وکړو، نیشنل ټیم وکړو، انډر 19 وکړو. دا هم غټ ارمان. په یوه لوبه کې د غوره توپ اچونه څومره ده؟ څو منډې دې ورکړلې، څو ویکټې دې اخیستې په یاد دي؟ داسې خو ما ډېر سیالو کې ښه بالینګ کړی دی. اوس هم دلته انټر کلب سیالۍ وي، لومړي میچ کې مې 15 اوره وکړه، 19 رن مې ورکړه، 6 ویکټې مې ورته ودولې. دا مې بیس بالینګ دی. نور هم ډېر ځایونو کې مې ښه بالینګ کړی. او بیا اکاډمۍ کې لګیا تمرین کوي، خپل مسلک کې غواړي مخکې لاړ شي. د افغانستان د کرکټ تکړه او لوبغاړي مثلا رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران سي د قتل دې اوسه پورې مخ شوی؟ او دې څه خو مخامخ شوی یم. د دې نه مخکې
کله چې د ایشیا کپ ته ټیم ته دلته کرکټ بورډ کې کیم لګېدلی و د نېشنل ټیم هغې ته تلم ابراهیم زدران صدیق اتل رحمان الله ګربز عصمت د لیسزۍ ته مې کیم وکړو هغې کې مې ښه بارینګ وکړو بس د هغې د لوبغاړو سپورټ دی چې انشاءالله ځان به انشاءالله مخکې راولو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د افغان کرکټ فور درنو څارونکو دا اسرار احمد نومیږي چې اصلا د کونړ ولایت څخه دی او اوس مهال په وي کرکټ اکاډمۍ کې خپل تمرین کوي غواړي چې د افغانستان لپاره نمایندګي وکړي او د افغانستان نوم روښانه کړي نو ډېره زیاته مننه خوښ اوسئ درنو لیدونکو تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې درانو چوپړ ته حاضرېږم تاسو ټول په لایزال سپېڅلي رب سپارم هر چاته یاسې ښې چاړې